تازه او بد خبر د هرات اسلام کلا پر لاره ترافیکي پیښه کې 6 کسان مړه دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په هرات کې ځایني سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې 6 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پنجشنبه د سلواغې پر 25مه د هرات اسلام کلا پر لویه لاره شوې ده. په پیښه کې یو بل کس ژوبل شوی هم دی. پیښه د 2 تیز رفتارو موټرو د ټکر په پایله کې رامنځته شوې ده. تر اوسه په هرات کې ځایي طالبانو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پر دې وروستیو ورځو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو په کچه کې ډېروالی راغلی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په لاس.